جادو ګرایم زړونه تختومه په هوا کې جادو ګرایم زه سپینه کونترایم ګرځم په هوا ګرځم په هوا زړونه تختومه په هوا کې جادو ګرایم زه سپینه کونترایم ګرځم په هوا ګرځم په هوا ګرځم په هوا ګرځم په هوا سلما او د جنې आवाज بالکل یو شان دی. داسې څه دي جنې کې چې ته دې بالکل سترګې ناړې. ته په ما شک کې؟ شریاره زه یو تعلیم یافته جنۍ یم. که ما په تا شک کولی نو زه به ستا دپاره د هغه جنۍ د کور په تلاش پسې ګرځېدم. دا واخله د هغې د کور اډرس. هغه د ډاکټر شازیه لور لیلا ده. لیلا؟
خو تا مالا زما د خبرې جواب را نه کړو. نه 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 داسې څه خبره نه ده. دراصل ما خپل یتیمخانې دپاره یو شو پلان کړی ده او په هغې کې د دې جنۍ د اواز ما ته ډېر ضرورت دی. بس دومره شان خبره ده. اوه I see. ډېره زړه تنګې جینۍ. زما مطلب دا دی د خپل اواز استعمال هم ډېر په کنجوسۍ کې. سپیک آوټ پلیز پلیز say something. زه څه اورېدل غواړم. ته څه خبرې وکړه. تاسو په کومه سلسله کې ما سره ملاوېدل غواړئ؟ ایکچولی پارټۍ کې ما ستا اواز واورېدو. You got a very good voice. I swear upon God. ډېر ښه اواز دی ستا. Very lovely voice. Please. تاسو صرف زما د اواز تعریف لپاره راغلي یې؟ نه نه ته یو ښایسته جنۍ نه یې. خو ایکچولی زه یو شو ارګنایز کوم او په هغې کې ما ته ستا د اواز ډېر ضرورت دی. بس که نور څه؟ نه نه نور څه نه. بس ما څه ایډوانس راوړی و چې تاسو یې قبول کړئ. پلیز. سوري شهریار صاحب، زه څه کمرشل ګلوکاره نه یم او نه ستاسو په شو کې سندرې ویلی شم. تاسو دلته نه تللی شئ. I'm extremely sorry. ما ته نه وه پته چې په دې باندې به ستاسو دومره زړه خوږېږي، دومره تکلیف به تاسو ته رسېږي. زما مطلب دا نه و. زما مطلب دا دی که بند پې تاسو سوچ وکړئ خیر دی. زه به اوس لاړ شم او سهار به زه بیا راشم. I'm sorry. شهریاره ته که راغلې ما پسې نو صرف دې له چې ستا په شو کې زه سندرې ووایم.
زه تللی کله وم. د دې مطلب دا دی چې شپه تا په ګاډي کې تېره کا. که دالې نو دلته خو به ډېرې شپې تېرېږي خو ته الله ته وګوره راځه ګاډي کې کښېنه بیا زه تا پوهېږم پلیز راځه. ګوره شهریار صاحب ته ما پسې لګېدلې او دا خو خلکو سره خوند نه کوي. داسې خبره نه ده ما ته ستا د جواب انتظار دی چې ته زما شو کې او که نه. اخر تاسو زما ژوند کې په زبردستۍ د راتلو کوشش ولې کوئ؟ خو آخر ته ما سره شو کولو نه انکار ولې کوې؟ هغه زه نشم ویلی خو ستاسو خو د لکونو روپو کاروبار دی بیا تاسو له د شو کولو هېڅ ضرورت نشته دی. دا سوال ما نه مخکې چا